د ډیر وخت مخکې خبره ده چې یو مالداره سړی و. د هغې 3 لورینې وې. هغه 2 لورینې به یو بل څخه غیبتونه کول او هغه ښې نه وې، خو دا یوه کشرۍ لورې ډېره ښه وه او دې به د پلار خدمت هم کو او هغوی به نه کو. پلار یې ډېر پریشانه و ځکه چې هغې په کاروبار کې څه کښتۍ تباه شوې وې او هغه ډېر پریشانه ناست و، خو لورینې قیصه کې نه وې او لورینو یو بل سره غیبتونه کول او کشرۍ لور یې خفه وه چې د پلار کښتۍ مې خرابې شوي دي او کشرۍ لور به ټوله ورځ کار کو او د نور به کار نه کو. یوه ورځ یې پلار ته زنګ راغلی چې راشه هلته کې یوه کښتۍ ده. نو پلار یې روانېدو نو خپلې لورینو ته یې وویل ستاسو دپاره زه څه راوړم؟ کالي، غاړکۍ، ګوتمې او ستا څه پکار دي؟ زما دپاره یو ګل. پلار یې روان شو خو چې ویې کتل هغه کښتۍ هم د کار نه وه او ټوله ماته شوې وه. پلار یې ډېر زیات خفه و او د هماغه ځینه خفه را روان شو په اس باندې او ډېره واوره هم ورېدله او ډېر یخ و. پلار یې ډېر پریشانه و، نه پیسې وې او کښتۍ هم خرابه شوې وه او په واورو کې په یخ کې را روان و، نه څه ګرم ځای و چې دا پکې کېناستلی و او ډېر زیات وږی هم و، خفه و. هغه چې کله پریشانه روان و هغه ودرېدو او یوه ښکلې ماڼۍ ولیدله چې شاوخوا یې ټول ګلان و. هغه ورغی چې دلته کې به زه لږ ګرم کښېنم او لږ خوراک به وکړم. هغلته یو میز تیار پروت و سره د چوکیو چې ښکلي خوراکونه و. نو دا د چوکۍ خواته راغلی او چې دا ښکلی خوراک یې ولیدلو نو ډېر زیات خوشحاله شو. هغې ویلي چې دا به د چای نه یوه چغه یې ووهله دلته څوک شته؟ دلته څوک شته؟ هلته څوک هم نه و. نو دا خشته کېناست او په خوراک یې پیل وکړ چې خوراکو کې ډېر زیات وږی شوی و او د دې نه بعد په یو ښکلي بېډ کې څملاستلو چې ویده شي او هغه هماغلته ویده شو. کله چې سحر شو او رڼا راوختله نو هغه ډېر خوشحاله راپاڅېدو او ویې کتل چې ښکلي کالي پراته دي. هغې کالي جګ کړل او کالي یې واچول او د زینو نه راکوز شو نو بیا د سحر چې ښکلی پروت و خشته او دی بیا خوراک شروع کړو او پنیر یې خوړلو او ډېر زیات خوشحاله و. هغه بیا روان شولو چې دا بنګله به د چای. هغه چې باندې ووتلو نو باغ ته لاړې نو هغې هلته ګلان ولیدل. نو هغې سوچ وکړو چې زه خو خپلو 2 لورینو ته سم نه وړمه، د یوې له به دا ګل ویسم نو هغه به ډېره خوشحاله شي. هغه ښکته شو او چې څنګه یې ګل راچکاو نو ځمکه ودرزېدله، ټول شیان درزېدل او ناڅاپه یو غټ حیوان راووتلو له ونو څخه. دا ډېر ډارن شوی و او شاته تلو او ډارېدلو. تا سره ما دومره ښه وکړل، ښه خوراک مې درله درکړو، بېډ مې درکړو، کالي مې درکړل او ته اوس زما د باغچې نه ګل راچکې. تا دا جرت څنګه وکړو؟ ما تا سره دومره ښه کړي دي او ته ګل راچکې. هغه هماغلته وویلې چې خیر دی ما معاف که او بیا به زه داسې کار نه کومه او ورته ویلې چې دا ما خپلې لور لاوړو، زه به تاله یو سزا د دې په بدل کې در کوم. خیر دی کنه مه کوه. نه ته به ما سره داسې کار کوې چې خپله لور به دې راولې چې ما سره اوسېږي او که را دې نه وسته نو زه به تا مړ کړمه، زه به تا نه پرېږدمه. نو دا سړی مجبوره کړلو چې خپله لور راولي او دسه اوسېږي. سړی ډېر غمګین او پریشان روان و د هغه ځای نه او چې کله کور ته ورسېدل نو ډېر پریشانه و. خپل لورینو ته یې دا قصه وکړه چې ما ته یو حیوان داسې ویلي دي چې خپله لور دې راوله. د دواړو لورینې ډېرې خفه شوې چې موږ خو نه ځو او غوسه وې چې دا کشرۍ لور راله. پلاره زه به لاړه شمه، ما ته منظوره ده، زه تلی شم ستا د وجې. نو هغه دواړه لورینې ډېرې خوشحاله شولې او یو بل سره بیا غیبتونه شروع کړل
او په بله ورځ یې پلار خپله لور ډېره خپه روانه کړله. دواړه ډېر خپه وو او روان وو چې هغه حیوان کره ورشي. هغوی دواړه حیوان که ورغلل نو عمقه شاتې میز تیار وو، خشته خشته خوراکونه پې پراته وو. دوی دواړه راغلل او بیا ولیدل چې داسې څوک نشته دی او دواړه په چوکو کېناستل او خوراک یې شروع کړ. نو په زینو باندې حیوان راښکته کېدلو. نو چې دی لور یې ولیدله، لور یې ډېره خفه شوه او ډېره وډار شوله چې پلار یې ورته څنګه یاد کړی و، هماغومره ډارونکی حیوان و. نو حیوان ورته وویل ته خپل مرځای نه راغلی؟ هو. نو بیا به ته دلته کې اوسېږي او سبا سحر به دي ستا پلار ځي او ته به دلته ځان دی او ستا پلار سره به کله هم نه میلاوېږي. لور یې ډېره خفه شوه چې سهار راجیګه شوله. نو ویې کتل چې پلار یې نشته دی او تلی دی. نو لور یې ډېره پریشانه په چوکۍ کې کېناستله او بیا یو باغچې ته ووته چې کومه د دې بنګلې وه او دې ګلانو ته یې کتل او ډېره خفه وه. هغه یوې کوټې ته روانه شوله چې ویې لیدل چې د دې دروازه ټوله د ګلانو نه ډکه ده. هغه ورغله او دیوالونه یې هم د ګلانو نه ډک وه او دروازه یې هم د ګلانو نه ډکه وه. دا ډېره زیاته خوشحاله شوه. دی ویل چې دا به د چا کوټه وي. چې ویې لیدل کوټه هم د ګلانو نه ډکه وه. ډېره خوشحاله شوه او دننه ورغلله او ټول پکې کتابونه او ښکلی بیډ او ګلان وو پکې. دا ډېره خوشحاله وه. دی یو ګل ډېر ویکه و. دی ولیدل چې په یو کتاب باندې لیکل شوي دي چې دا کوټه خاص ستا لپاره ده. دا ډېره زیاته خوشحاله شوه. دی وویل چې دا حیوان خو ډېر زیات ښه دی. او دی وویل کاش ما خپل پلار لیدلی شو. هغې چې څنګه وویل نو په یوې آینې کې هغې ته خپل پلار معلوم شولو او پلار یې ولیدلو. نو دا ډېره زیاته خوشحاله وه چې ما خپل پلار ولیدلو او ډېره زیاته خوشحاله وه چې کله دا د شپې خوراک ته کېناستله نو په زینو باندې بیا هغه بلا راښکته کېدله. زه ستا لیدی شم ښکلا. دا ستا ځای دی، ستا خوښه ده که ما اینې؟ نه، دا و ستا ځای هم دی. که ته وایې چې دې ځای نه وځه نو زه ورته یې هم شم. زه ستا نه تپوس کوم، زه ډېر بدرنګ یم. هغې ته سوچ نه راتلو چې څه ووایي. نو هغې ډېر د خفګان نه سر ورته وخوځولو چې هو. آیا ته ما سره واده کې؟ نو ښکلا په غوسې وویل نه. نو حیوان خپه د هغه ځینه تنه روان شو او ډېر زیات خپه و. نو هر یو د ډوډۍ په وخت کې به دا حیوان راتللو او ښکلا به یې لیدله. ورځې، هفتې، اونۍ، هر وختونه تیر شولو. کاش دا حیوان لږ ښکلی. ډېرې اونۍ تېرې شولې او ښکلا بیا د حیوان نه هیڅ ډارېدله نه بلکې حیوان به یې خوښه و. یو ورځ هغې ته په آینه کې خپل پلار مریض ښکاره شولو. نو هغه حیوان ته لاړه او پوښتنه یې ترې وکړه چې زه خپل پلار لا تللی شمه او که نه. هو ته تللی شي، خو که ته رانغلې نو زه به د خفګان نه مړ شمه. نو دی ښکلا ورته وویل چې ولې نه، زه به په یو هفته کې زر تر زره راشمه. نو حیوان ورته وویل چې صحیح ده او یوه ګوتمۍ ورته ورکړله. ورته ویې ویل چې دا ته د خپلې بالښت نه لاندې کښېږدي او سهار راجیګه شي نو په خپل کور کې به چې هغه یې کېغوستله او چې سهار راجیګه شوه نو په خپله کور کې وه. هغه زر رامنډې کړلې او د خپل پلار خواته لاړه. هغې پلار ډېر خوشحاله شو چې دا یې ولیدله او نیمه مریضي یې لاړه. د هغې هغه دواړه خویندې راللې چې اوس یې واده کړی او چې دا یې ولیدله دا ښکلا نو ډېرې غوسه شولې او ډېره غوسه دواړو ته ورغلله چې ښکلا راغلې ده. نو هغې یو نوی پلان جوړ کړلو چې د ښکلا په سپلان کې دغه کړو. نو هغه باندې راووتلې او ویې ویل چې موږ به دې باندې یو هفته دلته ځای ته تېره کړو چې حیوان دا ووهي او مړی کړي چې دې یو هفته ځای ته تېره کړې. نو دوی باندې راووتلې او ځانونه یې په ژړا کړه چې خیر دی موږ سره دلته کې یو ځای واوسېږه
نو ښکلا خو ښه وه هغې ورته وویل چې صحیح ده زه به دلته ځای ته تېره کړم ښکلا پرته وه هغې سوچ کوو چې زه څومره بې وادې یمه هغې ته ښکاره شو چې حیوان هلته کې مړ غونته کې پروت دی د ماڼۍ مخ ته هغه چې د خوب نه راجیګه شوه هغې دا په خوب کې ولیدلو نو هغه ډېره خفه شوه ځان سره یې وویل چې زه به اوس زر زر د حیوان خواته ورځم هغې ګوتمه وویستله او د خپل باله خواته یې کېغوسته چې سهار راجیګه شوله نو په ماڼۍ کې راجیګه شوله د ماڼۍ د بیټ نه هغې تالاش کو خو حیوان ورته هیڅ پیدا نه شو په ماڼۍ کې ګرځېدله چې کوم ځای کې به حیوان وي ډېر ساعتونه تېر شولو حیوان ورته ښکاره نه شولو چې کوم ځای کې به حیوان هغه ډېره خفه وه هغه چې څنګه د ماڼۍ دروازې نه راووته نو هماغه خوب یې رښتیا و هغې ولیدلو چې حیوان هماغه شانتې پروت دی او سترګې یې پټې دي هغه ډېره خفه شوله او خپل سر یې په حیوان کېغوستلو او په ژړا غوندې شوه هغه ډېر ژړل نو ډارک حیوان راجیګ شولو دا ډېره خوشحاله شوله ما ته ښکاره شو چې ته به نه راځې نو زه ځکه داسې مړ شومه نه آیا ته ما سره واده کوې هو چې څنګه یې دا وویل نو یو جادو ورته کې وشو او چمکونه وشولو په دې ماڼۍ کې او یو دقیقه بعد چې وکتل لاندې نو هلته یو ښکلی شهزاده ولاړ و هغې ولیدل چې دا به څوک وي ته څوک یې دلته کې هغه بلا واغسې شوله حیوانو زه هماغه حیوان یم او ما باندې یو جادوګر جادو کړی او زما نه یې بلا جوړه کړې وه که تا ماته داسې نه وویل چې آیا ما سره واده کوې نو زه به ټول عمر دپاره داسې حیوان وم ستا نه ډېره مننه هغه ډېره زیاته خوشحاله شوله ښکلا او د دې نه بعد دوی دواړو ښه په خوشحالۍ سره یې واده وکړو او په خوشحالۍ سره یې ژوند پیل کړو